بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلی. محترمین یو محترم رو دا پښتنه کړی ده چې د اختر د لمانځه طریقه که لږه وښایي. محترمینو، د اختر د لمانځه طریقه داسې ده چې کله سړی عیدګاه ته ورسي او امام د جمع دپاره اعلان وکړي نو صفونه برابر سي، دی د خپل نیت وتړي په امام پسې. نیت په خوله باندې ویل ضروري نه دی. دا ډیر کسان موږ سره پر څنګ ولاړ وي، دی نیت سره لګیا وي، امام تکبیرونه ځین تیر په خوله باندې ویل ضروري نه دی. صرف 2 رکعاته منځ د لوی اختر په شپږ تکبیره واجب. بس مخ نه دی په لور د کعبې شریفې په دې ځل امام سي الله اکبر، دا په زړه کې نیت وکړه، بس امام الله اکبر کې او تم الله اکبر ورسره وکړه، او بیا امام سبحان وای ته به هم سبحان وای، امام پټ وای ته به هم پټ وای، او دا رنګه بیا امام تکبیر وای 3 تکبیره، الله اکبر الله اکبر الله اکبر. دا هغه سبات کې د لاسونه چې پورته کې بیا لاسونه نه نسي، لاسونه یې لکوا 3 تکبیره چې جوړه بیا لاسونه ونسي. بیا امام اعوذ بالله بسم الله قرات شروع کی الحمدلله او سورۃ وای، ته په دا وخت کې خاموش ودرېږي لکه څنګه چې د سال منځ کې خاموش ولاړ وي، دا رنګه به خاموش ودرېږي یا د جمعې په لمانځه کې. نو بیا چې کله امام رکوع ولاړی ته به هم رکوع سره ولاړ شي چې دویم رکعت له راپورته سوی، بیا امام قرات وای او ته به خاموش ولاړ وي. چې امام قرات وای الحمدلله او سورۃ وای، بیا امام 3 تکبیره وای 3 تکبیره الله اکبر الله اکبر الله اکبر، بیا بل سنت پورته کې او د الکه او چې کله امام رکوع له تکبیر وای بیا رکوع سره ولاړ شي. لاسونه چې کله پورته کې د غوږو پرې او بیا لاسونه نسمه په نامه باندې د 3 تکبیره کې بیا لاسونه الکه او چې امام رکوع ولاړ بیا سره ولاړ شي. نو دغه طریقه سره بلمنځ وکړي. او په کوم ځایونو کې چې په د خارج کې 12 تکبیره وای نو په هغه 12 تکبیره پسې هم هیڅ مشکل نشته. د محتار فتاوا هندیه او دا ټول کتابونه داري کړی دي چې په هغه پسې بس دا غي اتباع وکړي 6 تکبیره سره وای، چې په کوم ځای کې امام 6 تکبیره وای څه مشکل نشته. په حواله سره دا فتاوا هندیه جلد نمبر اول صفحه نمبر 115 د محتار چې نمبر اول صفحه نمبر 102 او د کښنی اختر چې کوم خطبه ده هغه د لمانځه سبات کې ورکیږي، هغه خطبه کې به هغه اوریدل واجب ده، خبرې ونه کړي لکه د جمعې خطبه چې کومه وي. او دا غرنګه د اختر وخت چې کوم دی هغه د عیدګاه د اشراق د وخت څخه شروع کیږي، چې کله د اشراق وخت داخله سي بس د اختر وخت هم بیا داخله سو. د اختر وخت د اختر منځ په هغه وخت کې کولای سي د اشراق د وخت څخه بیا د زوال پرې د اختر په ورځ باندې د اختر د لمانځه سمخ کې نفل نسه کوي، نفلونه باندې کوي. بیا د عیدګاه سبات کې په عیدګاه کې به نفل نه کوي، کور راسي بیا نفل کولای شي. او دغه طریقه سره بلمنځ وکړي د اختر دا وسره. ستاسو د دیني او شرعي پوښتنو جوابونه کوي مولوي عبدالرحمن سلیم صاحب.